السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو روح حسن شاهد یو ځل بیا را پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چرته تاسو هم په خپل موبایل کې کله لیکل وکي او تاسو غیله سپیس ورکړئ خپل مرګرو ته سند کوي او هغه لیکل په خبره باندې بیا غلطيږي. نو په نن ویډیو کې به تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه په خپل موبایل کې وداسي کیبورډ انسټال کړئ چې هغه تاسو لیکل ډیر زیات اسانه او ډیر زیات په زبردست طریقه تاسو پای کې لیکل شي کولای او بیا چې تاسو هغه سپیس ورکوي خپل مرګري ته سند کوي هغه په خپل باندې نه غلطيږي. ډیر زیات د کمال کیبورډ د ګوګل له طرفه دا کیبورډ نو ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دغه کیبورډ ټول سیستم تاسو ته هم چې تاسو څنګه دا په خپل موبایل کې سٹارټول شي. خو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل په ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. دغه کیبورډ لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یلا نه به تاسو ته دغه اپلیکیشن لینک میلاو شي. سمپل دغه کوم کیبورډ چې دا چې کله تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ انسټال هم کوو سمپل دا به دغه رقم اوپر کې ډیر زیات زبردست کیبورډ دی چې تاسو لیکل ډیر زیات اسانوي. نو پسټه پال تاسو ته یو آپشن درکې تاسو ته کاری انیبل سویفټ کی نو تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. معمولی غونډه کې سیټینګ دی دا به تاسو کوي تاسو تخکاری دلته تاسو له آپشن درکلې دي ډیر زیات زبردست کیبورډ دی په دې کې تاسو ټول لیکل چې کوم دی نو ډیر زیات اسانه سټپ بای سټپ تاسو ټول طریقه خایم تاسو تخکاری دلته سلیکټ سویفټ کی بیا په دویم نمبر باندې کلیک واخلئ. نو دلته به تاسو په موبایل کې څومره کیبورډ ټول به تاسو ته راوړي تاسو په سمپل پاغه باندې کلیک واخلئ کوم چې دی کیبورډ نوم دی بیا پینش اپ تاسو له په لاست کې یو سیټینګ درکې چې پینش اپ نو بالکل تاسو پینش اپ باندې به کلیک واخلئ. دلته به سمپل تاسو په ناٹ ناو باندې کلیک کړئ دا به تاسو سره دغه شنده به کنو کوي یا سکوي دا دومره مطلب ایشو نه ده. دغه کیبورډ چې کوم تاسو په موبایل کې سٹارټ شونه سمپل زبردلته تاسو طریقه هایم خانو زرا له خپل یو واتس اپ ګروپ ته سمپل زبردلته اوس لیکل کوم تاسو تخکاری کیبورډ چې کوم د لاندې ډیر زیات زبردست او ډیر زیات خاصه به تاسو راخکاری که زه اوس په دې کې ولیکم چې وټ نو دا په خپل بالکل تاسو ته لیکل مخې تراولو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو په دې کې لیکل شي کولای. مطلب که زه ولیکم چې وټ از یور نیم نو دا بالکل ماته په خپل باندې راوړي تاسو تخکاری ما وټ ولیک که اوس دلته وټ سلیکټ کوم نو سو اس په خپل راشي وټ سره تاسو تخکاری یور په خپل راشي نیم به هم په خپل راشي. نو تاسو په دې کې لیکل ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شي. که تاسو یو ټکی ولیکئ نو په دې کې به نور تاسو لټول په خپل مخې لراځي. مطلب که زه اوس دلته ولیکم چې هاو نو په دې کې به ټول لیکل هم دغه شان په خپل راشي. زه به هاو سلیکټ کوم زه اوس لیکم چې هاو ار یو نو بیا به آرم په خپل راغی ورسره یو هم په خپل راغی. نو په دې کې ټول لیکل په خپل راځي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کې تاسو هر قسم لیکل چې کوم دا کولای شي ډیر زیات په اسانه او ډیر زیات په زبردست طریقه سره. نو ضرور دا کیبورډ په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له ډیر زیات مزه درکړي چې کله تاسو په دې کې لیکل بیا کوئ. نو کومه کو دا د ویډیو هم خوشي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دعاګانو کې اته الله پامان.